السلام علیکم څنګه د مرګرو امید لرم چې ټول ملګري به ښه جوړه سات په جمع کې پړسي ملګرو راځو نن د برازیل په طرف برازیل په اړه کې به زه تاسو معلومات درکم ویډیو تر اخره پورې ګورئ ان شاء الله چې په علم کې مو ډیره اضافه شي او تاسو ته به ډیر داسې شیان میلاوي چې هغې نه به تاسو نه خبر یاستئ نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ ان شاء الله چې په هر څه پوه شئ برازیل د نړۍ په لوی یا پراخ هېوادونو کې پنځم ځای کې قرار لري چې پلازمینه یې برازیلیا ښار دی او ټول وګړي 212 میلیونه دي برازیل په جنوبي امریکا کې تر ټولو لوی هېواد دی چې پراخوالی یې 8 میلیونه 15,14,000 کیلومتر مربع ده لوی ښارونه یې ساوپولو سواډور براسیلیا فورټیلیزا مانواس او داسې نور برازیل کې 4% کاتولیزم 2% پروټاډینیزم 2% سپریټیزم 8% بېدینه 1% څخه هم کم مسلمانان 3% نور مذهبونو خلک ژوند کوي د برازیل رسمي ژبه پرتګالي ده چې 98% خلک پرې خبرې کوي انګلیسي جرمنوي هسپانوي او نور یو څو نوي ژبې پکې دي ځکه برازیل د نړۍ پنځم او د جنوبي امریکا لومړنی یا تر ټولو لوی هېواد دی برازیل د نړۍ تر ټولو لوی پراخه او خطرناک ځنګل امازون لري امازون د ځمکې د کرې تر ټولو پراخه خطرناک او پخوانی ځنګل دی چې د برازیل 2% خاوره یې نیولې ده او 8 میلیونه 2,05 کیلومتره پراخه دی دا ځنګل 55 میلیونه کاله تاریخ لري او د لمر وړانګې د امازون تل ته نه رارسېږي دومره لوی ونې او ګاڼې ساینسدانان وایي که چېرته تاسو په امازون کې تېرېږئ او باران شروع سي نو تر 12 منټو پورې به تاسو ته اوبه نه در رسېږي ځکه چې ونې ډېرې زیاتې دي او ډېرې ګاڼې دي 290 تریلیونه ونې په زرګونو ډول حیوانات نباتات الوتونکي پکې دي د نړۍ دویم لوی سیند امازون هم په برازیل کې تېرېږي په برازیل کې افغانان هم شته ده افغانستان او برازیل ښې اړیکې لري برازیل د افغانستان څخه 14,609 کیلومتره وړاندې دی برازیل د وخت په حساب د افغانستان څخه 9 ساعته وروسته دی برازیل د 9 هېوادونو سره سرحدي پوله لري د برازیل نوم د برازیل ونې څخه اخیستل شوی ځکه دغه ونې په برازیل کې ډېرې دي نو نوم یې هم به برازیل کېښود برازیل د 16 پېړۍ په اخره کې پرتګالیانو کشف کړ او 400 کاله یې پرې هغوی حکومت وکړ د پرتګال څخه وروسته په 18 پېړۍ کې انګریزانو ډېر کوښښ وکړ مګر برازیل یې ونه نیو او د پرتګال نه علاوه هیڅ چا پرې امپراتوري حکومت نه دی کړی برازیل په هوایي میدانونو کې نړۍ کې دویم ځای مقام لري چې 4,023 هوایي میدانونه پکې دي او لومړنی هېواد امریکا ده برازیل د امریکا متحده څخه وروسته د نړۍ کې دویم ډېر مسیحي دین پیروان لري او د جنوبي امریکا لومړنی هېواد دی د برازیل پیسې کروز یا ریل د برازیل کرنسي ده چې یوه برازیلي کروز یا ریل 14 افغانۍ کیږي برازیل په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې د تی کوچنیان لري مطلب دا چې خپلې شیدې د نورو میندو ماشومانو ته ورکوي تر څو بازاري شیدې ونه خوري په برازیل کې یوه قبیله اوسیږي بورورو چې د ټولو وینې ګروپ او دی د ماران یوه جزیره پکې ده چې په هر یو متر کې 15 ماران ژوند کوي نو ځکه ورته سنیک جزیره وایي او د انسانانو ورتګ ته اجازه نشته د ځان خرڅولو یا جسم فروشي په حساب ډیر خلک ککړ دي د یو رپورټ په حساب په نړۍ کې تر ټولو ډیره زنا په برازیل کې چې 98% خلک برازیلیان دي کوي همداسې عیسیان د یزوس یعنی د عیسی علیه السلام څخه د دوی په حساب مجسمه د برازیل په ښار ټپاسا په جیګ ځای جوړه کړې ده چې د نړۍ تر ټولو لویه مجسمه ده د یزوس او دوی فکر کوي چې دا ښار وساتي له هر افته برازیل کې افغانان ډیر کم دي ځانګړی شمار یې معلوم نه دی یوازې هغه خلک هلته تللی سي چې زده کړه کوي او یا هم کاروبار ویل کېږي چې د امازون په ځنګلونو کې اوس هم داسې خلک شته ده چې د نورې نړۍ سره هیڅ بلد نه دي جامې نه اغوندي پاڼې او بوټي ځان پسې تړي د نړۍ لومړنی دویم دریم څلورم هېواد په اړه زما یوټیوب چینل وګورئ که هغه ویډیوګان مو نه وي کتلي دا ویډیو هم وګورئ انشاءالله ستاسو په علم کې به ډېر اضافه شي او ډېر معلومات به تاسو ته نوې میلاو سي زموږ په ویډیوګانو کې نو انشاءالله امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ ګنټې په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو نه اول تر تاسو پورې ورسیږي نو انشاءالله میلاویږو په بله ویډیو کې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ خدای پامان